د کابل ښار په بېلابېلو څلورلارو کې ترافیکي اشارې لګېدلې او فعاله شوي دي. رئیس صاحب دغه اشارې ترافیکي اشارې چې بېلابېلو څلورلارو کې لګېدلې تر کوم حده به د ګڼې ګوڼې مخه ونیسي؟ مو خو د 1402 کال دپاره د کابل ښار دپاره 38 چارهانې په نظر کې نیولي دي. په اساس سیگنال ترافیک وقتی که چرائی ها تنظیم میگردد با مو اساس نظم امن ترافیکی هم ایجاد میشه. اشاره‌های ترافیکی فعال شده در چهارراه مختلف. چه احساس میکنید؟ فعال شده ما احساس خوبی میکنیم و بعد از موتروانان اصلا این مد نظر نمیگیره. ترافیکی اشاره هم لګېدلې دي ترڅنګ موږ ګورو چې ترافیک پولیس هم ولاړ دي. برشان هدایت میتونید که از سیگنال‌ها با صورت درست استفاده بکنه. او موږ چک او کنټرول شروع کړی دی. کوم موټران چې سټیکر یې اخیستی او پلیټونه نه اخلي موږ متوقف کوو. سلامونه ستړي مه شئ درنو لیدونکو هیله مند یم ستاسو ټول به روغ جوړ ښه یاستئ. قدرمنو لیدونکو د کابل ښار په بېلابېلو څلورلارو کې ترافیکي اشارې لګېدلې او فعاله شوي دي او موږ هم په همدې تړاو راغلي یو چې له خپلو هېوادوالو سره هغه ډریوران چې دغه اشارې څخه تېرېږي ګورو چې تر کوم حده دغه قانون مراعتۍ او اشارو په احترام باندې درېږي او له خپلو هغو هېوادوالو چې همدلته مسؤلیت لري وظیفې لري ترافیک دي هغوی سره به هم خبرې اترې کوو چې هغوی تر کوم حده له خپلو هېوادوالو څخه ډریورانو څخه راضي دي چې هغوی دغه قانون مراعتوي او که نه مراعتوي. راځئ د خپرونې تر پای شېبو راسره ملتیا وکړئ موږ هم بېلابېلو څلورلارو ته ځو. ګران دوست مو ډریور دی او اشاره سره ده او دا هم ولاړ دی. غواړم دې سره خبرې اترې وکړم. سلام ورور جوړ بخیر. بیادر خوب هستین؟ صحتمند سلامت خیرتی بخیر هستین؟ زنده باشی. چه حال داری؟ شکر حال خوبی داریم. بسیار خوب هستی. اشاره‌های ترافیکی فعال شده در چهارراه مختلف. چه احساس میکنید؟ فعال شده ما احساس خوبی میکنیم و بعد از موتروانان اصلا این مد نظر نمیگیره. در حینی که باید موتر در اشاره استاد شود یک حادثه چیزی به سرعت از او رد میشه اصلا میگه چیزی در وجود یعنی فهمشان بسیار کم از انسانیت خودشان. باید مراعات کنن باید ترافیک هیچ اگر در چهارراهی که اشاره ترافیکی باشه باید ترافیک موجود نباشه باید کل ما شما رو مراعات کنید. 100% ولی مردم فعلا امروزی حتی ترافیکا که چقدر زیاد هم هستن بازم بی‌تدبیر زیاد میکنه و از اشاره ترافیک تیر میشن. خداوند رحم کنه. خداوند مو نفرایی که اشاره ترافیک قانون مراعات نمیکنه مراعات کنه به امید از اینکه یک روز بیاید که کلگی به اشاره ترافیک استاد شود. خودت چطور استاد میشی یا نه؟ چرا وقتی که ما میفهم که اینجا مشکل از اشاره است چرا استاد میشه ما فهم ما بالاست مسلمانیت انسانیت ما بالاست میفهم که این مشکلات که جور شده باید وطن ما بسازیم نه که باشه که از خرابی خود به وجود بیاریم. میفهم انسانیت ما بسیار ضعیف است. این از ازدحام هم جلوگیری میکنه. از حادثه هم جلوگیری میکنه. چرا یک مسلمانی که از سرک تیر میشه اشاره به خاطر عزیز که موترا وجب استاد شد تا یک کس یا همو مقدار موتر اجا رد شه ولی اینا فکر نمیکنه به سرعت رد میشه. حادثه خیلی اگر حال ما شما کل ما همین قانون مراعات میکردیم همین ترافیک برادر ما از صبح تا شام اینجا استاد بود حال شام مثلا خفتن است این بود خانه بره اولاداش منتظر است مگه میوال هم اینجا استاد است که موتروانه را مهار کنه که یا به اشاره ترافیک استاد شود. اما چی کنیم که زیادترش استاد نمیشه؟ ولی بعض از مردم لیسانس نداره موتر از خانه میکشه پدر دستش میده بی احتیاط وقتی پدر فکر نمیکنه که می اولادم موتر یاد نداره شاید از این حادثه و نه گپا نیست. فعلا در کابل خیلی از موتر زیاد شده ازدحام خیلی خراب است. ترافیک حتی شب بیچاره است که گفته خودت باید در خانه خود باشه. باید خانه خود باشه. پیش اولادای خود باشه. 100%. بله. خب سلامت باشی. اشاره‌ام ثبت شد میتونی عبور کنی. بخیر برید. سلامت باش.
قدرمن لیدونکو ډګروال صاحب چې تاسو په تصویر کې ګورئ دا نو همدغه د دریم پروان یا پروان سي څلور لارې د ترافیکو مسؤل د غواړم دوی سره هم خبرې اترې وکړم د دغه څلور لارې په اړه چې ترافیکي اشارې پکې لګېدلې. السلام علیکم. علیکم و رحمت الله و برکاته. سلامت باشین، زنده باشین. شما خود معرفی کنید به بیننده‌های ما که شما را بشناسن. سموال محمد حسین نظریستم، آمر حوزه 12 ریاست ترافیک کابل. بسیار عالی. و در اینجا مسئولیت دارید در چهارراهی بخیر؟ درست، بله مسئولیت دارم. خب اینجا اشاره‌های ترافیکی فعال شده، چهار طرف که می‌بینیم بسیار احساس خوشحالی می‌کنیم، مواطنان ما استاد میشه و اشاره ترافیک ما خو نه آمدیم، ما که می‌بینیم استاد میشه. شما خو از اول همینجا هستید، چطور است مراعات میکنه اشاره ترافیک یا نه؟ طبعا وقتی که در دوره ما هر راننده تابع کورس میشه، خصوصا کورس نظری در ارتباط لوحه و تاسیسات ترافیکی اینا میآموزند. بنان ما امیدوار هستیم به اساس زنمو که اونا یاد بگیریم از اداره ریاست ترافیک کابل دارن. بنان توقع ما همین میره که مطابق چراغ سرخ توقف و چراغ زرد همچنان و چراغ آبی که عبارت از اجازه است اینا عمل بکنن. یعنی چقدر در این چهارراهی ازدحام کم شده، از حوادث جلوگیری شده؟ طبعا از به اساس سیگنال ترافیک وقتی که چهارراهی ها تنظیم میگردد با مو اساس نظم امن ترافیکی هم ایجاد میشه، بذات ایجاد میشه. ما خوش هستیم و توقع ما از راننده‌های ما خصوصا راننده محترم ما است که در هر چهارراهی شهر کابل امیدوارم که بخیر سیگنال را میبینن که فعال است. می خواهش ماست که خیلی دقیق باشن و همراه ما همکار باشن، همراه پلیس خود همکار باشن. درنو لیدونکو دلته مو یو تن هیوادوال ولاړ غواړم دې سره لنډه مرکه وکړم. چې حال داری بیادر؟ سلامت باشین قربان. سلام عرض خدمت خودتان و تمام کسایی که ما را از دنیا از طریق پاره تلویزیون زیبای شما بیننده است. سلامت باشین، زنده باشین. اینجا پیش سر ما استاد بودی، می‌خواستی تصویر بیایی؟ نه والا ما از این گذر داشتم، از این طریق دیدم که شما را باش که یک ببینیم نیست رسانه پیاده بودیم. پیاده بودیم برای. خب در اشاره ترافیک که ما می‌بینیم اینجا بر پیاده‌رو هم اشاره است. مراعات کردی یا نه؟ والا بر علاوه که من خب فعلا موتر ندارم، با اوی در کسایی که موتر دارن این فهمیدی الزامی یعنی ضروری است که باید اشاره ترافیکی را مراعات کنند، چون اینمی اشاره ترافیکی است که فهمیدی که اینمی از حادثات ترافیکی جلوگیری می شود. نه باید پیاده رو مراعات کنند. خب چون اینجا اشاره داریم وقتی که موتر استاد میشه اشاره پیاده رو بر ما شما آبی میشه، ما شما میتونیم که از چهارراهی که عبور میکنیم، از سرک عبور میکنیم، پیاده عبور کنیم. وقتی که موتر میره ما شما نمیتونیم عبور کنیم. تو مراعات کردی یا نه؟ نه خودم شخصا 100% مراعات کردم. مراعات کردی؟ 100%. هم کسی که مراعات میکنه نمیکنه برای چی گفتنی داری؟ فقط اون کسی که اشاره ترافیکی را مراعات نمیکنه، چی در حالتی که موتر داره و چی که پیاده است یا بایسکل داره، همه چیز باعث خطر خودش است. خطر جونی یعنی خطر است به خودش که یعنی باید مراعات کنه. بله هم زندگی خودش را مشکل میندازه، هم یک مواطن دیگه ما را. یک مواطن دیگه ما را. سلامت باشی. زنده باشی. سلامت باشی. قدرمن لیدونکو مدیر صاحب د کنټرول متر څنګه ولاړ غواړم دوی سره هم خبرې اترې وکړم. السلام علیکم مدیر صاحب. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ډیره مننه. ژوندی اوسئ. پیل کې خو تاسو مونږ ته ځان را معرفي کړئ چې لیدونکي هم تاسې وپېژني. سمنوال محمد نواب د کابل د ریاست ترافیک د ریاست مدیر د کنټرول و مراقبت د کابل ښار. د کابل ښار. ډیر ښه. د کابل ښار په بېلابېلو څلور لارو کې ترافیکي اشارې لګېدلې دي. تر کوم حده د ګڼې ګوڼې او ازدحام مخه نیولی شي دا کار؟ بالکل مخکې ما ویلي وو چې چهارراهي په څلورو شیانو تنظیمیږي. اول پولیس ترافیک ده، دوهم سیګنالونه دي، دریم علایم دي او څلورم قاعده د رازبچه پسې ورته وایو. په یوه څلور لاره کې دغه څلور شیان ډېر مهمه دي. نو کله چې پولیس ترافیک نه وي یوه چهارراهي تنظیم فقط د دغو اشارو په واسطه باندې د خپله چهارراهي تنظیمیږي. موټر چلوونکي کله چې جواز رانندګي اخلي نو
استاد جواز رانندگی دغه ټول موضوعګان ور تشریح کوي چې سور چراغ څه معنا، زیړ چراغ څه معنا او شین چراغ څه معنا او په څومره سرعت کې باید تاسو دلته حرکت ودرئ چې متوجه دي کومه شیانو اوسئ. نو ډېر مفیده تمامېږي. بل د پولیس ترافیک ترافیکي اشارې هم لګېدلې دي، ترڅنګ یې موږ ګورو چې ترافیک پولیس هم ولاړ دي. د دې په اړه راته ووایي چې ترافیک پولیس تر څو بجو پورې دغلته نوکري دي او تر څو بجو پورې دوی دلته د هیوادوال په خدمت کې اوسېږي. درسته ده. دغه پولیس ترافیک تاسو چې وینئ په عین زمان باندې چې اشارې رڼا کېږي، یا سره یا شنه یا زیړه. په دغه حالات کې پولیس ترافیک خپل فعالیت ورښیي. نه دي تر اوسه پورې زموږ د هیوادوال بلد نه دي، لا تر اوسه خبر نه دي، آشنایي نه لري له اشارو سره. نو کله چې دوی ټول خبر شي چې په دغو چارهیو کې سیګنالونه نصب دي، اشارې نصب دي، تر یو څه وخت زمانه پورې موږ پولیس ترافیک د هغو د رهنمایي لپاره، د هغو د خبرولو لپاره عاماتو ورته د روسه رهنمایي کوي. نو په آهسته آهسته به دغه پروسه انشاءالله نوره ختمیږي، خپله اشارې به خپله چارهیي تنظیموي په دې الله رضا به. دغه هیوادوال مو تر کومه د خوشحاله دي د دغه اقدام څخه؟ هیوادوال خو به طبعا خوشحاله وي. کله چې پولیس ترافیک نه وي په چارهیي کې یا یو مشکل ورته پیدا شوی وي، طبعا هغه چارهیي رنګ لویږي، ازدحام پیدا کوي، ګڼه ګوڼه کې ډېرېږي. دلته خپله سیګنالونه موجود دي. نو سیګنال ته ټول هیوادوال ډېر خوشحاله دي. په دې خاطر باندې چې له هغه چارهیي څلور لاره کې دغه ګڼه ګوڼه له منځه ځي او د چراغو په واسطه باندې وسایط تنظیمېږي. او د حوادثو مخه هم نیول کېږي ځکه چاریانو کې ډېره ګڼه ګوڼه وي. بالکل. ما کله چې مخکې درته ویلي چې څلور لارې په څلورو شیانو تنظیمېږي. عوامل دغه ده، کله چې ګڼه ګوڼه ورکه شي، کله چې بېنظمي له منځه لاړه شي، کله چې رنګ په چارهیي کې موجود نه وي، د پولیس ترافیک سیګنالونه ورته روښانه وي، موټر چلوونکي ټول احترام قانون ته ولري او اشارو ته اشارې مراعات کړي، انشاءالله ترافیکي پیښې به منځته رانشي. ډېره مننه، تل کامیاب اوسئ. مننه له تاسو نه. ګرانو لیدونکو، ځو بلې چارهیي ته، بلې څلور لارې ته. مدیر صاحب د کنټرول به هم را سره وي، ورځو بېلابېلو څلور لارو ته او تاسو ته به تصویرونه هم ښایو او مرکې به هم کوو او په یو بله څلور لاره کې به موږ سره رئیس صاحب د ترافیک هم مرکه وکړي او د هغوی څخه به هم ډېرې پوښتنې ولرو. راځئ پر طرفه شیبو تاسو هم را سره ملتیا وکړئ. ساحل حواظ به تمام شبکه‌های دستای چارهایی که سیگنال‌ها نصب است برشان هدایت می‌کنیم که از سیگنال‌ها به صورت درست استفاده بکنه و از موظفین منظم برشان با تمام تجهیزات به خاطر کنترل از روی وسایط از پیش عبور نکنه، چراغ سرخ 4 استقامت برشان حساب باشه و 4 اطراف چاره‌ای مکمل پاکاری باشه. هدایت برشان برسانیم، فقط اجرات بسیار جدی داشته باشند. شبکه‌های سایر از شخصی ما گرفته باشن به استفاده از سیگنال‌ها. السلام علیکم. خیر اوسئ. نو دغه سیګنالونه خو به موټرانو کراس کوي نه. تاسو مثلا چې ورته مضاف وای او اشارې سره وي، موټر خو به ځي نه ته؟ نه ځي ته؟ نور داسې چک او کنټرول کله کړی که نه کړی؟ رئیس صاحب بالکل یا خو پولیس ترافیک په خاطر د دغه سیګنالو باندې د سې اشارې نه موټر چلوونکي خلاف ورزي ونه کړي. نو دغه لپاره د ټول سامان ساتندویان ورته ولاړ دي د ښه تنظیم باندې تر هغو پورې چې اشنایي پیدا کړي موټر چلوونکي. نو کله چې موټر چلوونکو ټوله اشنایي پیدا کړل د سیګنالو سره، بیا که د خدای رضا وه د پولیسو ترافیکو لپاره بیا سهولت وي. نو اوس دغلته قمندان صاحب، اوس د ملګري تقریبا بجې 8 بجې دي که نه؟ دو خلکو وظیفه په څو بجو شروع کړې ده؟ دو شپږ بجې. ته شفټ نه ورته لرې؟ نه لا تر اوسه نه لري. شپږ بجې دوی هغه لري، راځي وظیفې ته فقط تر 10 بجې د شپې. مونږ ته 8 بجې چې بیا جریان نورماله کېږي، بیا زموږ شاوکاران ته 10 بجې د شپې کور. شاوکاران دلته څو په دو محل کې څو نفر دي؟ دلته 2 نفر شاوکاران دي. بیا هغه د دې حوزې تقریبا 19 نفره پورې نوکریوالان دي. هغه نوکریوالان راځي دلته ولسري او جوي کومه ترافیکي پیښه چې شمال سره راځي پانوای باندې نوکریوالان د حوزې نه راځي. بالکل صحیح ده، خیر اوسه. نو څه مشکل خو نه لري انشاءالله په خپله وظایفو کې. صحیح ده، الله دې وساتي. راځئ نو
درنو لیدونکو د کارت مامورین درې لارې ته راورسېدلو چې دلته هم ترافیکي اشارې هم فعاله دي او رئیس صاحب د ترافیک مو هم دلته ولیدل چې راوتلی د نظارت لپاره هغه څلور لارې چې ترافیکي اشارې پکې نصب شوي دي او فعاله دي نو راغله چې هغه څلور لارې نظارت کړي او لیدنه ورڅخه وکړي. غواړو چې دوی سره هم خبرې اترې وکړو. السلام علیکم رئیس صاحب، جوړ بخیر. وعلیکم السلام، سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته وایم. نو موږ د معمول مطابق راوتلي یو د چک او کنټرول دپاره تر څو د خپل پرسونل کارکرد هم ووینو او په دو برخه کې د هیوادواله همکاري چې آیا د هغه کوم سیګنالونه یا ترافیکي اشارې چې موږ فعاله کړي دي آیا د خپل قوانین مراعاتوي یا نه مراعاتوي، نو په دو ماموریت باندې موږ راوتلي دي. رئیس صاحب دغه اشارې ترافیکي اشارې چې بېلابېلو څلور لارو کې لګېدلې تر کوم حده به د ګڼې ګوڼې مخه ونیسي؟ دا خو طبیعي ده چې سیګنال یا ترافیکي اشارې یو کمکي عنصر دی د ترافیکي قوانینو تطبیق په برخه کې. نو په دو برخه کې موږ په اول فاز کې په کابل کې 10 چارهیانې فعاله کړي دي. نو مشروط دو پورې چې عام هیوادوال یا کابل میشتي خلک برق ولري نو د موږ سیګنالونه هم فعالوي او د دو دپاره چې مثلا موږ حالات چې کله برق نه وي د موږ سیګنال خاموش پاتې نشي. په دو برخه کې موږ د سولري سیستم په پام کې نیولی دی. د اوس د وزارت څخه کار پرې کوو انشاءالله په لنډ وخت کې به دا ستونزه موږ حل کړو چې بې برقۍ په وخت کې موږ که شپه وي که ورځ وي سیګنال هم فعالوي. او تاسو یادونه وکړه چې په 10 څلور لارو کې ترافیکي اشارې لګېدلې دي. راتلونکي پلانونه مې څه دي چې په نورو څو او کومو څلور لارو کې به ترافیکي اشارې ولګېږي؟ موږ خو د 1402 کال دپاره د کابل ښار دپاره 18 چارهیانې په نظر کې نیولي دي. دا کم وي نظر د کابل اهمیت په کتو سره موږ بعضې هغه ولایتونه چې په هغو کې د ښاروالۍ د محترم ارګانو د خوا نه فعاله شوي وي هغه ولایتونه په خپل ځای پرېښول، نو اولویت او ډېره حصه او سهم مو کابل ته ورکړه. رئیس صاحب یو بله پوښتنه چې ډېری هیوادوال مو په ذهنونو کې دغه پوښتنه شته دی، هغه کسان چې ځوانان دي او لایسنس نه لري او تر ډېره هغوی د ترافیکي اصول نه مراعاتوي، د دې لپاره کوم پلان شته او که نه شته؟ په دو برخه کې چې زیرسین دي یا لایسنس نه لري موږ تقریبا د ښار په ټولو نقطو کې 14 چک پوینټونه چک او کنټرول چک پوینټونه افرازوو. په دغو کې موږ زیرسین خلکونه موټر قید کړي دي تر څو یو تعزیر شي ورته. دغه نه وروسته په یو ضمانتي شکل ځای موږ خوشي کوو تر څو په آینده کې دغه جبران نه کړي. بله خبره د کوم چې اسناد نه لري د اسناد لپاره موږ چک کنټرول اچو په ټول کابل شاوخوا کې هغه موټر موږ قیدوو تر څو پالیټونه واخلي موټر یې قانوني کړي. معافیت په برخه کې موږ لله الحمد یعنی بېنظیر معافیت د افغانستان د ترافیک ادارې او زیربط ارګانو ورکړی دی چې مثلا په درې کټګوریو کې د هر څو کلونو چې باقي وي معافیت ورکړل شوی دی. هیوادوال کولی شي د کلونو باقي موټر یې باقي او په ډېره کمه هزینه باندې، ځکه تر ډېره هماغه ځوانان دي هماغه کسان دي چې لایسنس نه لري اصول ماتوي. موږ چې ګورو هغه عمرونه چې پاخه دي پخواني ډریوران دي نو هغوی موږ په ځینو ځایونو کې ګورو چې هغوی اصول مراعاتوي. یو بالکل یعنی ځوان نسل چې دی په دو برخه کې به خلا لري. نو موږ نه تنها په مرکز کې په څلور د ولایاتو کې د قانون د لایسنس قانونیوالی چې دی ډېر جدي په نظر کې نیولی. موږ لوی تالارونه ورته نیولي دي، روزنه ورکوو، دولتي اداراتو ته ځو، کورسونه ورته دایروو د موږ خپل اداراتو د خوا نه. مثلا قلووردګانې دي، استخباراتي برخې دي، د استخباراتي کارمندان ته تر څو دولتي خلک هم روزنه وویني د دې اداراتو ته ورځو او خپله عام هیوادوال چې راځي ټولو ته موږ ډېره جبري هغه کورس ورته دایروو، عملي نظري امتحان ته تر څو چې هغه کورس ونه وایي کورس ته حاضر نشي نو لایسنس نشي اخیستی. نه موږ په دو برخه کې یعنی کومه توانایي چې موږ لرو ټول هم په کار اچول یې تر څو په دو برخه کې شفافیت رامنځته شي او په مسلکي شکل څه واخیستل شي. بس انشاءالله چې دغه ستونزې هم حل شي. تاسو نه ډېره مننه، تل کامیاب اوسئ. الله مو سلام. نو دا سټیکر دې څه وخت اخیستی؟ په زوره غږېږه. شپږو میاشتې کېږي. نو پالیټ ولې نه اخلی؟
پلیټونه په تاسو پورې زنګ نه دی راته کړی. نو زنګ په خاطر باندې نه دی. هر څوک کولی شي چې ولاړ شي مراجعه وکړي پلیټ واخلي او موږ چک او کنټرول شروع کړی دی. کوم موټران چې سټیکر یې اخیستی او پلیټونه نه اخلي موږ متوقف کوو. صحیح ده؟ په خیر اوسه. الله عمل شي په خیر اوسه. دغه موټر چې سټیکر دي هغوی ته هم دایمي پلیټ ورکول کېږي. هغو ته موږ موقت 3 کلن پلیټ ورکوو. یعنی دا خو د افغانستان خلاف لاس دي تر څو موږ موقتا ستونزه حل کړې وي او عمومي احصایه مو اخیستې وي د دغو موټرانو او د دغو وسایطو مشخصات سره د مالکینو هغه کوم معلومات چې دي دا موږ بایومتریک او الکترونیکي کو تر څو د امنیتي لحاظ موږ معلومات لاسرسی ورته ولرو. یا د جنایي پیښو په وخت کې موږ وکولی شو چې مظنون یا مجرم ته لاسرسی پیدا کړو او معلومات یې واخلو. نو وروسته 3 کلونه به کوشش خو موږ د من حیث ترافیک ادارې دا کوو چې دا د افغانستان پاک ختم شي ورک شي ولاړ شي.